هیڅ ذاتي غرض مې نشته په نظر کې هیڅ ذاتي غرض مې نشته په نظر کې که څوک وایي زه پرې هر رنګه قسم خورم او ما خوړلې د پښتو د سره نه ده ځکه خورم نو همیشه د پښتو غم خورم. ملګرو د ډاکټر خالق زیار دې شعرونو سره درته هرکلی وایم. 21 فروری ده او په ټوله دنیا کې د مورنو ژبو نړیواله ورځ منځلې کیږي. د نن ویډیو مو راجوړه کړې ده چې په دې ویډیو کې تاسو سره د پښتو ژبې په اړه باندې کوم بنیادي ضروري معلومات دي هغه در سره شریک کړم. د ژبو خپل خاندانونه نو پښتو چې د انډو یورپین فیملی چې کومه ده د هغې سره تعلق لري او بیا په دې کې ایسټرن ایرانین یعنی د ایراني ژبو مشرقي شاخ چې کوم دی نه هغې سره تعلق لري. په دغه کې وایي تاجک او فارسي دغه ژبې هم راځي. تاسو ته معلومه وي چې په ټوله دنیا کې نن سبا د 6 نوالې تر 2000 پورې ژبې ویلی شي. په دغې ژبو کې آبادۍ لیاز سره چې پښتو 6 کروړه ویونکي لري نو دغې لیاز سره دا د دنیا 40 یا 50 غټه ژبه ده. پښتو د افغانستان سرکاري او قومي ژبه ده او په پاکستان کې پنجابی پسې په 2 نمبر باندې غټه ژبه ده. تاسو درې معلومه وي چې پنجابیان په پاکستان په آبادۍ کې 42% دي او پښتانه چې کوم دي نه دی 18% دي. خو دا 18% چې څنګه موږ ته پته ده چې د پاکستان آبادي ډیره ده نو دا 18% په افغانستان کې چې 60% کم پښتانه دي نو د هغې نه آبادۍ له سره ډیر دي. د دې نه پس خبره راځي د رسم الخط. نو د پښتو رسم الخط عربی او د فارسی رسم الخط دی او د پښتو توري چې دي ټکي چې دي الفابیټس چې دي هغه 40 دي. او د دې نه پس د ګریمر خبره ده. ګریمر د پښتو ژبې ویلی شي چې د نن نه تقریبا 200 کاله مخکې لیکلی شوی دی او د پښتو د ژبې د ګریمر یو غټه خبره به زه تاسو ته دا وکړم چې څنګه لکه اوس انګریزي ژبې ګریمر دی که نه هغې کې چې کوم جمله ده نه په جمله کې سبجیکټ دی او سبجیکټ پسې ورب دی او بیا ورپسې object دی. لکه څنګه چې I write a letter نو I subject دی write ورب دی او بیا لیټر چې دی دا object دی. پښتو د دې نه بالکل بدله ده او په پښتو کې سبجیکټ پسې ډایرکټ اول object راځي نو بیا ورپسې ورب راځي. لکه څنګه چې زه کرکټ کوم نو زه سبجیکټ شوم او کرکټ چې کوم دی نه object دی او دا چې کومه نو دا ورب دی. نو یو پکې دا فرق دی. خیر دې نه پس د لهجو خبره ده نو د پښتو ژبې دوه غټې لهجې دي چې یو ته نرمه لهجه وایي بل ته سخته لهجه وایي. نو نرمه لهجه کې هغوی شین استعمالوي او په سخته لهجه کې چې کوم دی نو خین استعمالیږي. نرمې لهجې ته کندهاري لهجه هم وایي چې به هغوی څنګه وایي که نه پښتو پښتون ښایسته نو موږ وو پښتو پښتون او ښایسته. نو دغه پکې غټ فرق دی. څوک نه څوک وایي چې نه 3 لهجې دي چې یو چې کوم دی نه شمالي ده د غرونو د علاقې لهجه ده چې په پاکستان کې ملکن ډیویژن پکې لکه راځي او په افغانستان کې چې کوم د غریزي علاقې دي بیا د هغې نه پس سنټرل ده او بیا د هغې نه پس د کندهاري لهجه ده سودرن لهجه ده. دا یوه خبره هم ډېره مهمه ده چې خلک وایي چې پښتو ژبه چې ده نه دا 15,000 کاله زړه ده. خو تاسو ته معلومه وي چې دا د 15,000 کالو دا خبره چې ده نه دا یو پروون یو ثابت شده حقیقت نه دی بلکې دا اندازه ده. او ګورئ په دې باندې ځان پوه کول دي که نه که چېرې دا پښتو او پښتون 15,000 کاله زوړ نه وي او د دې تاریخ د 15,000 کالو په ځای باندې 3,000 یا 2,000 نو ولې بیا لکه د دوی هغه چې کوم سټیټس دی ویلیو رانه کمیږي چې اوس د پښتو ادب خبره کوو. نو اول خو تاسو ته دا معلومه وي چې د دنیا کې څومره ژبې دي او هغې کې د لیک آغاز شوی دی نه لیک آغاز همیشه د شاعرۍ نه کېږي. ولې د شاعرۍ نه کېږي نو ځکه چې د نثر لیکل چې کوم دی نه هغه ډېر پوخ ذهن غواړي. ګورئ اوس هم که موږ سوچ وکړو که نه نو شاعر چې دی نه خو خدای پاک پیدا کوي نو چې دغه صلاحیت یې ورله ورکړی نو که هغه بیا سبق نی ویلی نو هم شعرونه جوړولی شي. دا سبق ویلو دا مطالعه دا خو د هغه په فکر کې پوخوالی راولي او د هغه ایمیجینیشن پاور چې دی د تخیل طاقت نه اول هم سیوا کوي نو بیا د هغې شاعري هم چې کوم دی نه خوږه شي او جوړه شي. نثر ګورئ د نثر دپاره ډېره زیاته مطالعه پکار ده. لکه ګورئ د یو کتاب لیکلو دپاره وایي د 100 نه زیات کتابونه کتل پکار یي که نه. پښتو کې چې د لیک آغاز شوی دی چې 8مه صدۍ کې تېر شوی امیر کروړ ته د پښتو ژبې ړومبی شاعر ویلی شي. نو په دغه زمانه کې بیا امیر کروړ پسې بیټ نیکه تېر شوی دی نور شاعران هم تېر شوي دي. تاسو ته دا معلومه وي چې ډېر پوهان دا وایي چې د امیر کروړ شاعري ډېره پخه شاعري ده. نو داسې نشي کېدی چې په یو ژبه کې یو سړي شاعري نه کړي او یو سړی ړومبي ځل باندې شاعري کوي او هغه دومره پخه او جوړه شاعري. نو وایي کېدی شي چې د ده نه مخکې شاعران تېر شوي خو صرف خبره دا ده چې لکه هغه موږ ته معلوم اوس نه دي د تاریخ د پاڼو نه روک دي نو په دې وجه باندې موږ سره بله لاره نشته چې موږ به همدغه امیر کروړ ړومبی شاعر منو. بیا پیر روښان چې کوم دی یو غټ نوم دی. د پیر روښان ځانګړی حیثیت په دې وجه باندې دی که نه چې
پیرروخان نه د پښتو ژبې کې د صوفیانه شاعرۍ شروع کیږي او بیا چې څنګه موږ ته ښکاري چې رحمان بابا هم صوفي شاعر دی او تر حمزه بابا پورې لکه د صوفیانه شاعرۍ یو لویه لړۍ تېره شوې ده او ډېر نوموړي نامتو شاعران پکې تېر شوي دي نو د دې هغه شروعات چې کوم دی د پیرروخان نه کیږي بل پیرروخان د نثر کتاب هم لیکلی خو چې پښتو ژبې له ډېره ترقي ورکړې ده او پښتو ژبې د نورو ژبو سره یو برابر کړې ده نه هغه د خټکو کورنۍ ده چې د هغې مشر خوشحال خان خټکو او د پښتو ژبې د ټولو نه غټ شاعر او د ټولو نه غټ نوم چې د پښتو ادب بابا ورته ویلی شي هغه خوشحال بابا دی خوشحال بابا نثر هم لیکلی و خوشحال بابا نظم هم لیکلی و دویم نمبر باندې ورپسې رحمان بابا راځي نو رحمان بابا موږ تاسو ته ټولو ته پته ده چې په مقبولیت په لحاظ سره چې د هغه شعرونه په منبر باندې ناست مولا ته هم یاد دي د هغه شعرونه چې په پټي کې کار کوي هغې زمیندار ته هم یاد دي د هغه شعرونه که په کالج او کې سبق ښیي هغې استاذ ته هم یاد دي نو د مقبولیت لحاظ سره چې د هغه شاعري په پښتنو کې د متلونو حیثیت اختیار کړی دی د هغه رحمان بابا دی یواره خوشحال بابا نه هم د پاسه دی درېیم غټ شاعر حمید بابا دی بیا که موږ دا خبره کوو چې پښتو ژبه کې ډیر کار چې شوی دی او پښتو ژبې به کې ډیره ترقي او پرمختیا کړې ده نو هغه شلمه صدي ده نو شلمه صدۍ کې اخیر سو نو ګورئ دا درې ډیولپمنټ سو چې د هغې د وجې نه پښتو ژبې ترقي وکړه یو خو د ریډیو راتللو چې کله صاحبزاده عبدالقیوم خان توسط سره په پیښور کې ریډیو سټیشن کولاو شو او د دلته نه د پښتو ژبې پروګرامونه ریکارډ کېدل شروع شو نو یو دویم چې کوم دی چې کله په 1950 کې پېښور یونیورسټي پرانستې شوه او بیا په 1955 کې یعنې 15 کاله پس په دغه کې د پښتو ډپارټمنټ د پښتو اکیډمۍ په نوم باندې پرانستې شو نو پښتو اکیډمۍ هم د پښتو ژبې د پرمختیا لپاره د کتابونو په چاپ کولو کې او دغه ډېر مدد ورکړو بیا د هغې نه پس په 1940 کې چې کله په پېښور کې ټي وي سټیشن پرانسته وشوه نو د ریډیو او د ټي وي لپاره به بیا چې کوم لیکوالانو هغې ډرامې لیکل شروع کړل افسانې لیکل شروع کړل لوی لوی ناولې ولیکلې نو په پښتو ژبه کې د ډراما افسانه ناولې دا په شلمه صدۍ کې لیکلي شوي دي او د دکې لپاره لیکلي شوي دي بل چې سندرغاړي به راتلل او هغوی موسیقي ریکارډ کوله نو د پښتو موسیقۍ هغه لړۍ ورسره هم نوره په مخکې باندې لړه اگر چې د هغې نه مخکې څه سندرغاړو د آل انډیا ریډیو دلي نه ریکارډینګ کړی خو ډېر لږ بیا دلته کې خو اوس ډیر شو بیا ټي وي کې خو هغه نور لږ ګلیمرایز شو چې مخامخ په سندرغاړی خلکو ته ښکارېده او چې هغه سندرې به هغه وویلې نه به په پښتنو کې مشهور شو نه هغې سره موټیویټ کېدل که سندرغاړي وو که اداکاران وو نو ډرامې ریکارډ کېدي موسیقۍ پروګرامونه ریکارډ کېدل او چې د کم شاعر به هلته کې کلام په ټي وي باندې وویلی شو په ریډیو باندې وویلی شو نه هغه ورسره موټیویټ کېده او پیسې به ورته هم میلاوېدې نو په دې وجه باندې که شاعري وو او که نثر وو هغوی به شلمه صدۍ کې ډېره غټه ترقي وکړه ډېر د پښتو ژبې اخبارونه او رسالې هم په دغه شلمه صدۍ کې د چاپ کېدو هغه لړۍ پیل شوه او که موږ دا خبره کوو چې په شلمه صدۍ کې چې دا دومره کار شوی دی نو په دې کې د ټولو نه غټ نوم نه هغه حمزه بابا دی چې حمزه بابا ته چې د غزل بابا ورته ویلی شي چې هغه وایي د کلاسیک پویټري او د ماډرن پویټري په منځ کې یو بریج دی حمزه بابا هم چې کوم دی نظم هم لیکلی و نثر هم لیکلی او دا نه ګیدي چې هغه ته غزل بابا ویلی شي نه د هغه نور اصناف هم باندې چې هغه کوم کار کړی دی نه کمزوري دي هغه کمزوري نه دي خو صرف دومره کار دی چې حمزه بابا غزل د نورو ژبو غزل سره یو برابر کو د دې نه پس غني خان چې دی نو د غني خان یو چې څنګه یو ځانګړی حیثیت دی نه دا په دې وجه باندې اصل کې که نه چې تر اوسه پورې چې د پښتنو کم شاعرانو نه هغوی اکثر چې لوسته کړې وه نه هغوی د عربۍ کتابونه یې کتلي وو یا د فارسۍ کتابونه کتلي وو مقامي ژبو کتابونه یې کتلي وو خو غني خان چې کومونه هغه مغرب ته لاړ هلته کې سبق وویې انګریزي زده کړه او د انګریزۍ ادب یې وکوته د نور یورپي ژبو ادب وکوته هغه به کې د هلته نه هغه راړه نو دې سره د پښتو ژبې هغه ګلستان چې کوم دی هغه نور ښایسته شو دغه شلمه صدۍ کې چې ډېر کار یې کړی دی او غټ کار یې کړی دی نو هغې کې نور چې کوم غټ نومونه دي نه هغه کلندر مومند دی سلیم راز دی اجمل خټک بابا دی سمندر خان سمندر دی ډاکټر محمد اعظم دی اباسین یوسفزی دی رحمت شاه ساحل دی عبدالرحیم روغانی دی او نور ډېر داسې نومونه دي اوس دا یو خبره یو کوېسچن پیدا کېږي چې د شاعران چې دي یا موږ د پښتو ادب ذکر کوو یا د ادب ذکر کېږي نو شاعران پکې لومبي نثرنګاران ولې خلک نه پېژني نو ګورئ د دې خبرې جواب دا دی چې شاعران خو چې دي نه هغوی مشاعري کېږي ښه نو چې څنګه د هغوی مشاعري کېږي نو تاسو چېرته لیدلی دی چې د نثر پروګرام شوی دی او نثرنګاران پکې راغونډېږي او نثر وایي نه نشته هغه یو دویمه خبره دا ده چې شاعري چې کومه ده هغه خلکو له اورېدل ولس له لږ عام ولس له اورېدل خوند ورکوي او نثر هغه عمره خلکو له خوند نه ورکوي ولې ځکه چې په شاعرۍ باندې عام سړی هم پوهېږي که اسانه شاعري خو په نثر باندې د عام سړي هغه پوهه ګرانه ده بله پکې دا خبره چې د شاعرانو شاعري چې ده نه سندرغاړي ووایي نه لږه ګلیمرایز شي
او په نثر کې خو کوم دنه دغه خبره نشته. نو د دې وجه نه نثرنګاران چې کوم نه غل کم پیجندې شي. خو چې دا موږ اوس کوم نمونه واغسل اجمل خټک، سلیم راز، کلندر مومند، نو دا ډیر غټ نثرنګارانو مو د خپل زمانه او ډیر ښه نثر لیکلی دی. د ویډیو په اخره کې به دا خبره وکړو چې اوس پښتو ژبې ته چیلنج څه دي. نو پښتو ژبې ته چې یو غټ چیلنج دی هغه د اردو او انګریزي په پښتنو باندې دا ډیر زیات اثر انداز کېدل دي چې د هغې د وجې نه پښتنو له نن کو اردو لیکل ورځي په پاکستان کې، خو خپله ژبه پښتو لیکل ولا نه ورځي. تر دې پورې چې کومه معیاري پښتو ده چې کوم د هغې خپل ټکي دي نه د هغې نه موږ نابلده یو. نو زمونږ په اوږو باندې اوس دا بار دی چې که لږه وي که ډېره وي څه ناڅه هڅې کول پکار دي د خپلې ژبې د ترقۍ لپاره. خپلو وړو ته پښتو ښول پکار دي، که په شعوري توګه را که بله شعوري توګه را. دا لیک لوست چې دی دا موږ په خپله ژبه کې کول پکار دي چې هغې سره زموږ ژبه تر قیامته پورې ژوندی پاتې شي. بله ویډیو کې به بلې موضوع سره راځو، تر هغې پورې راله اجازت راکوئ. د الله په امان.